د ګناه خطرناک نتایج سری زمنګ موضوع اندار د ګناونو خطرناک نتایج خو ډیر شی دي هغه په دې نیمه ګنټه کې او په درې پاوسات کې بده کې خو هغه نه پوره کیږي خو موږ به مختصر یو لس اسباب ذکر کو لس دا لس نتیجې به ذکر کو چې د ګناه په وجه باندې لس خطرناک نتایج انسان ته ملاويږي او مخامخ کیږي وسره اول نمبر د زړه تورواله د ګناه په وجه باندې زړه توري او دا خبر اکثر منګه مخکې کړیم دي صرف تکرار یې کوو قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون دا سنت لکه دا خلک چې ګمان کوي د خلکو په ځلونو باندې زنګ راوستلې دي هغه ګناہوں چې دوی کوم کړی د ګناه په وجه پسله کې تورواله پیدا کی زنګ پیدا کی او بیر دې مراتب دي خپل لاول دا زنګ راشي بداین روستا تبع راشي بیا ختم راشي بیا قفل لاول زنګ بیا طبع بیا ختم مهر پیواله شي بیا اخر کې جرندري امر اقول بن اقفالها قران کې چې الله فرمایلی دي خلکو په سونو باندې جرندي دي رفتر بالکل بنش نبی نتیجه صحیح انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دوی سړی ته بیا ته انذار ورکیو کنه ورکیغه ایمان نه راوړي او حدیث صحیح کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې انسان ګناوه کی کانت نقطه سوداء فی قلبه دا یو تور داغ د پزله کې پیدا شي فان تاب واستغفر ثقل قلبه که انسان توبه وباسي استغفار غواړي نو د زړه صفاش او که شرط توبه او استغفار و نه غواړي نو بیا چې بل ګناوه کې بل داغ پیدا شي بیا بل داغ پیدا شي حتا تعلو قلبه تر دې چې دا تورواله د پسلو باندې غالب شي دا زړه تور شي او دا خبره موږ اکثر ذکر کړی دا چې توروالی دا مانند چې کني ظاهره کې د زړه وشیا د سکرو په شان د تور شي یا تور رنگ په شان دي قرآن دا په عربی په جواب باندې راغلی دی او په محاوره باندې راغلی دی زمونږ محاوره د پښتنو دا او د عرب هم دا محاوره ده چې یو شینه نفرت پیدا شي و ظلم ته تور شوی دی یاره پلانی سړی نه مزرت تور شوی دی رته څنګه تور شوی دی رنگ یې غستل نه نفرت به پیدا شوی دی دی پلانی شینه مزرت تور دی نو دلته شارحین د حدیث تشریح کوي چې د زړه تورېدل معنی دا را چې نیکۍ نه زړه تور شي نیکۍ ته بس نه کیږي زموږ دا اندازه موږ په خپل باندې اخلو کلم چې موږ د دین کار کوو د نیکۍ کار کوو زموږ ته زړه کی نه ډیر په ناراسته باندې موږ پاتې ګو حتی چې مون څومره خوږ شه دي مون څومره د اطمینان او د سکون شه دي نبی صلی الله علیه وسلم اکثر بلال ته ویل ارحنا یا بلال پاس لګ راحت راکا اذانو چې مونږ کو چې خوشاله او هغه مونږ هغه ته زمونږ سره نه کیږي کمنګه مسجد ته راځم کنه جمع لا راځم سره په دې بنیاد باندې راځو خپکیږي ورنه چې خلک راته بیل مازه ونه وای نو پکور کې مونږ غړې ته ګورو شرجی سمره ټیم پاتې دی نو بس یا په اخري سلګورا ورسیږو یا یو رکعت نه شوي او هر ورځ هر مانځ کې خشاته بخامخا یو سب خلک پاسي دا نیکی نه زمونږ زړه تور شوی دی که زمونږ نیکی د زړه کېدلای کنه مونږ به وختي راتلې په خوراک کې مونږ چرته تاخير ونه کوو خوراک وختي ال د زوره کړ روټي راواله روټي ټیم دی د خوب ټیم دی لیکن د مانځه په باب کې بیا مونږ تاخير کوو سار مانځه ته ګورای ته نه را پاسیږو زمونږ خپل یو ضروری کاری کنه ضروری کاری شرجی سباله زما فلیټ ته سباله زما پلانیز کی تاریخ ته التزام رسول واړي سباله می سحر وختي په 2 بجې یا 3 بجې می د وبو نمبر دی پټه وبو کوم غره بنن وباړي وختي و ته پاسیږو مانځه ته پاسیږو دا د نیکینا حضرت ورېدلی نو یو د ګناه اثر سره د ګناه خطرناک نتیجه زړه تورېدل او چې زړه تور شو کنه بس دا سړی به غرق ته د دې به دین تر ازینه د قرآن او د سنت مسلې د آخرت مسلې د سری پر اثر شي سیاوات تیری اسی پاوا باندې تیری دل دي یو ټکه پچا پسې بینن خري ډیر خلک تاسو ګوري کنه بیان به وشي کنه د زری ور مقدار باندې پر زړه کې نه لار نه کوي نو خلک بیا عالم بدنامه یره چې د عالم په خبرو کې اثر نشه ټیک دا غوم غلطی نه لیکن خپل غلطی چاند شمارلې چې زما د عزت را خبر ول نه راکوزيږي دا خو زما غلطی ده زما په سر ولې تیریږي دسه. یو نتیجه اغدار دویم د ګناه خطرناک نتیجه زړه تورېدل او چې زړه تور شو کنه بس دا سړی به غرق ته د دې به دین تر ازینه د قرآن او د سنت مسلې د آخرت مسلې د سری پر اثر شي سیاوات تیری اسی پاوا باندې تیری دل دي یو ټکه پچا پسې بینن خري ډیر خلک تاسو ګوري کنه بیان به وشي کنه د زری ور مقدار باندې پر زړه کې نه لار نه کوي نو خلک بیا عالم بدنامه یره چې د عالم په خبرو کې اثر نشه ټیک دا غوم غلطی نه لیکن خپل غلطی چاند شمارلې چې زما د عزت را خبر ول نه راکوزيږي دا خو زما غلطی ده زما په سر ولې تیریږي دسه. یو نتیجه اغدار
د ګناه په وجه باندې انسان د الله په نسبت باندې سپکیږي. قرآن کریم کې الله دې اشارات کړي او من یهن الله فما له من مکرم. الله چې څوک بی عزت کی التا آیات د سجدي دې کړه. مفسرین معنا کوي و من یهن الله بعدم السجود فما له من مکرم. کم کس چې الله بی عزت کیاو د سجدي توفیق ورنه ور کوي دې سړی ته څوک عزت ورنه کوي. د ګناه په وجه سړی بی عزت کیږي. دا د الله په نسبت باندې سپک انسان به حساب دی شي. دیو جنا یو روایت کرا غلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی مسند امام احمد کی روایت دی ایاک والمعصیه فان بالمعصیه تحل غضب الله تحل سخط الله. ځان د ګناه نه وساتئ ځکه د ګناه په وجه باندې الله غضب په انسان نازلېږي. ځان د ګناه نه وساتئ. نن تاسو ګورئ کنه مونږ به د ګناهونو د وجه نه څومره عذابونه وخت په وخت باندې چې د ژمي په موسم کې باران نه کېدل او د ژمي په موسم کې سوالونه کول چې الله باران وکړي. دغه دای مخکې جمعه کې موږ دای وضاحت کړو نو یو انسان د الله په نسبت باندې د ګناه په وجه باندې سپک کیږي او د نیکی په وجه باندې انسان د الله په نسبت ډېر قدرمن کیږي. الله ډېر عزتمن ذات دی. دریم د ګناه اثر هغه دی الغفلة عن الله. سړی د الله نه غافل کیږي او الله ير کی دا انسان. الله فرمای قرآن کی نسوا الله فنسیهم. دیو الله ير کنه الله دیو ير. یو آیت کړي فانسهم انفسهم الله ردیو خپل ځانونه ير. شاید الله نه غافل شي. او مشهور قول د عطا ابن ابي رباح داغه وینځوا چې داغه وینځوا ناغه د شپې پاسې دلی و. دا د دې لپاره وایم چې کم سړی دا الله ير کی او د ګناونه کینو الله دا ير کی د ځان نه ان دله توفیق نه ورخې د نه کوي. عطا ابن ابي رباح هغه د شپې را شپې په څیسه کې پروت دی هغه وینځ را پاسې دلی و. ناغه وینځه مونږ کې او به روس دعا غواړي نو سوال کوي اللهم اني اسالك بحبك ايايا ان تقضي حاجتي. یا الله زستانه سوال کوم پس په وسیله د محبت ستا چې زما سره دی چې ته زما حاجت پوره کړې. عطا ابن ابي رباح تو ویل التا د سپاتره چې الله سره محبت ته چې ته چې الله چې ستا محبت زما سره دی او ورته ویل محبت زما سره ذکر دی ویل چې بدی شپه کې ځان ته ودرولې شپې ځان ته ودرولې او ته پروت ویل. نو الله د څه خلق بیا د ځان غافل کی به ځان ته توجه نه پیدا کوي. ګرداد لري چې کوم انسان د الله خوښ شي کله کنه نو کله کله په بیماری راولي د سر پاره بیماری راولي. د دې انسان متوجه کول الله خوښ وي ځان ته چې انسان ماته متوجه شي خوښ وي. ځکه نیکان بندگانو باندې اکثر بیماری نه مرادي نیو غفلت په انسان کې پیدا کی د ګناه په وجه باندې. څلورم د ګناه په وجه د انسان ژوند تنګي. کم سړی چې ګناهګار دی دا په ظاهر کې ډېر عیش معاش والی ډېر با ځان داسې خوشاله ظاهروي لیکن د زړه وګورئ د زړه د غریب داسې سوری وورئ که کېناسته دسه او باسې درته شروع کړو خپل ستا به پې زړه وستوځي او ژړا بدله درشي چې دې څومره په غمونو کې اخته دی. او کم سړی چې دیندار دی ظاهر کې ټیک د پیزارم خراب او په جامې بیکار اخیره نه جامې غوستلې خو چې تاسو یو کې کنه الحمدلله خوشاله هیڅ تکلیف راته نشته. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د ذکر نه اعراض وکړو زما د کلام نه اعراض وکړو د پاره تنگ ژوند وي. عام مفسرین د دیو معنا د قبر ما اثر چې قبر کې تنگ ژوند دی. حضور مفسرین دا معنا ما غسل چې دواړه ته شامل دي. د دنیا ژوند به متنګي دنیا کې چې انسان ژوند کولاویږي راحت اطمینان ته ملاویږي نو دا په دین باندې وته ملاویږي. ځکه چې کله انسان د خپل الله تابع شي کنه نو الله د ټول کائنات د تابع کوي دا ټول مخلوقات د تابع کوي خو انسان د الله نه تابع کیږي.
قرآن کریم کے اللہ رب العالمین سے قسم کی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. البته یہ قسم اور جواب قسم مطلب امدارے مناسبت امدارے استے خبر ابن شکولے عقل ابن لری بیا عقل حیوان او هغه د خپل مالک څومره تابع دی او خوري پیڅ شي زیات تزیاد دی چرته وربشي بي خوري زه او ټیم بیام یو خسته خوراکو کی نور ولا دقه کل مال او دا بورمور ولا چرته ور کوي خو لیکن د دې خپل مالک څومره تابع دی چې دومره تیز منډه په دې اسبانی وای چې دوړې مرا پورته کوي لاندې اور امرا پورته کوي دومره تیز خپه وای خرشار امساز دی دشمن داغي مین سے داخلي خطر مشتري شي د توري گزار ولګي د توپ او د ټینک دای گزار ولګي خو لیکن بیا هم د خپل مالک تابع دی او انسان تابان الله څومره نعمتونه کړې دي ته خوشپورس د الله نعمتونه خوري ان الانسان لربه لکنود. انسان د خپل رب د ډیر ناشکر دی ډیر ناشکری کوي شپورس د الله نعمتونه خوره او بیا لک ټیم د الله لپاره نه ورکه لک ساعت د الله لپاره نه ورکه لکه سره چې سلف علما با خپل ټیمونه الله لپاره ورکول تقسیم به کړي ولکه سید ابن عامر واقع تاسو بار بار اوریدلی چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته کله شکایت وشو چې سید ابن عامر ډېر شپې مونږ ته نه راوځي دا گورنر و د حمص علاقې هغه ته سوي دا وګت هدي دغه واقع دا ما تاسو بیان کړي بار بار مقصودی په کې دا ټکی دی سید ابن عامر ته سوي امیر المؤمنین ما ورځ د دیو د خدمت د پاره ور کړی دا شپه ما خپل الله له ور کړی دا زه شپې خپل الله ته ودرېږم زه د شپې هم دیو خدمت کوم د ورځې هم زه خدمت نه کوم. زمارونو د دین په وجه باندې د انسان جون خسته کی پراخي به انسان کې راځي د اسمانو به تابع استا اسمان هم به استا تابع زمکم بیا استا تابع دا هر څه بیا استا دي خو ایمان د ایمان لکه څنګه چې د مخکنو خلکو ایمانو داغي واقعا تاسو بار بار اوریدلی دي. صحیح مسلم کې حدیث سے بنی اسرائیل کی یو سړی را لګیدل یو بل سړی باندې زمکه خرڅ کړي و د حدیث باندې خغه ورکه تاسو اوریدل هم د خو به موري یو سړی په بل سړی باندې زمکه خرڅ کړي دا هغه سړی باندې چې زمکه خرڅ کړي هغه تله اوس په زمکه کې خپل ځان لکار کوي تذکر مسکور وای لا دیو خزانه را وختل پای کې سره دی دراهم د نانیړ دی پکې دا غسر راوړو او کم چانه چې زمکه غسر هغه ته وروا ویل یره جی دا اسره درواله ویل ولی دا زمکه کې راختلی دی او تا په ما زمکه خرڅ کړي تا په ما دا اسره خرڅ کړي دې ته ایمان وای. زمونږ یاران منکه چې دیندار کسي کنه هغه به مزي پر دې برید کې بده غوتي وای چرته یو ولې زمکه لک سیوا شي کنه چې چرته یو موټه جوار خو پکې لک سیوا وشي کنه درې سلور ټانټي خو پکې وشي کنه یو څلور پنځه وږي خو پکې وخرم کنه ته دوبره لالچ راغسته دي ته اخر مړېږي نه ځکه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوفه الا التراب. کله زوی د آدم دوه کندې رسروشي کنه درې مم غواړي د خېټه به صرف خاور مړې بل شي نشي مړولې. زمونږ ایمان ته وګوره د خلکو ایمان ته وګوره دا که اوس مونږ وینو مونږ په څومره کیسونه لړاوهلې او ته یې چې تا ما باندې زمکه خرڅ کړي په ما دي سرندې خرڅ کړي دي خلکو سره د اخرت غم ور سره و چې د سینې چې بدی مې الله را ونیسي هغه وته وای ما پتا زمکم خرڅ کړي او پر زمکه کې چې څو هغه هم در باندې خرڅ کړي دي زین عالم هغه ولته به علي هغه ول زین عالم جګړه جوړه مړ په ایمانی وي د جګړه شرط تاسو په ژوند کې لیدلې ده چې یو حق بل ورکه او بل دل ورکه د جګړه شرط لیدلې ده زنه ما ته په دې خپل ژوند کې د جګړه مان دی د بحث مان دی چې یو زین عالم بل زین عالم ایو زین عالم د بل ته الله خوشاله کړه راوړه زه خو دې ارمانی و دواړو جګړه شروع جګړه په ټیم کې دغه وخت چې کوم نبی دی حافظ ابن حجر غلی کلی وي شاید چې دا داوود علیه السلام دغه بنی اسرائیل کې فیصله باغه کولی یا داوود انا جعل لك في الارض خلیفہ
فیصله واغه کولی هغه له وای دا فیصله وړه هغه چې دیو دا خبره واوري نو ډیر زیات متاثر او ته ویلیو نه تاسو کو ولستا غلام شته ویلاو دی بل ساوین شته ویلاو نظر دواړو واده پیوکو او دا ومنس کی مہر مقرر دواړو په اخلاص په دی باندې راځي زمانو د ایمانی کنه الله به دا کائنات زمونږ تابع کوي دار څه به زمونږ تابع ژوند به زمونږ کولاوي وساریو سړی د ژوند په سخته کې دی چې راځي زما مشکلات نه حل کیږي مشکلات به څه حل شي ته خلاول محاسبه ځانو کا ته څومره بغاوت ته ورځي د شپې کې د الله نه دا محاسبه چا کړی لاول به ته مزینه کومه ما سوتن کې مونږ چرته محاسبه کړی چې نن ما څومره ګناونه مې کړی څومره مې نه کړی دا محاسبه مونږ کړی چرته یو قسم نه کوي پنځم اثر د دې ګناه هغه څه اخذ النعمه د ګناه پوجا باندې الله د انسان نعمتونه اخلي انسان د نعمت محروم کی قرآن کریم کې الله رب العالمین د سبا والا واقع ذکر کړی دا شغیل ما بهترین ملک ور کړی بهترین ابو هوا خسته ملک لیکن هغه ګناونه شروع کړ داغي لسان الحال پدی باندې قائل او پدی دلالت کاوه چې الله زموږ د نعمتونو والا الله ته نعمتونو واغستل د دې پوج باندې الله د انسان نعمتونه اخلي نبی صلی الله علیه وسلم عظیم نعمتو خو چې مکه والا ناشکری وکړه او ګناہوں کې شرکیاتو کې اخته الله ته واغه سلزم مدینه ته شپږم اثر برکات ختمېدل د ګناه نتیجه دار چې د انسان مال د انسان ژوند د انسان استعداد پر ټول کې به برکتی به پیدا کی مخکنی خلق تاسو ګورئ نیکان خلقونه په ژوند کې الله د سي برکات خدلی سره حیرانای اسی که تاسو سوچ وکئ کنه ټول مزل پیدل مزل وی یا پوخانو باندې یا پاسونو باندې او داغي باوجود داغي پر عمرونو کې داسې برکات الله خدلو چې زمونږ عقل ته حیرانی نن سبا منټونو د سکندونو خبرې دي زموږ په ژوند کې برکت نشته شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله عظیم مجاهد عظیم امام تیر شوی دی او د علم الله ور کړو چې علماء وی بحر لا ساحل له وی دریاب غاړه نه معلومه ده وی حافظ زاهبی امام زاهبی مشهور امام دی او د حافظ شیخ الاسلام شاګرد دی هغه وی ما په خپل ژوند کې د پشان سړین دی دله او د هم ځان پشان ته سړین دی دله وری د هم د ځان پشان ته دی دله هغه شیخ الاسلام دی چې د جیلونم تیر کړی په جیل کې به وفات شوم دي د مناظرین کړی دي د جهادونم کړی دي او دا سي جهادونه کړی دي مجموع الفتاوا کې دا غو خط خپل مور ته لیکل دي مور ته خط لیکل دي تاتاریانو سره عظیم مقابله د کړي په شام کې مور ته خط لیکي وي مورې ما ته پته ده وای چې ستا حق زنه شم ادا کولای سړي زیات حقونه دي او په کار دا و چې زستا په خوا کې ناس یو مار وخت کې ستا خپین زلې خو لیکن مور وای د مسلمانانو غم راغسته ما کسروست شمنو ډیر نقصان کیږي لہذا ډیر معذرت غواړم کمانه سکو ته شي ستا په حق کې ما معاف کا حسنن په jihad په میدان کې ولاړې ما او د مسلمانانو غم راغستلې ما لہذا کم کوتاهی کستا په حق کې زمانه شي مور ما ته معافي کوا او دا سی عظیم امام چې وعده تم نه جوړ شي وادیم نه کړي دا جون وراواله کنه مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله غلی کلی وای د جون چرواله ټول د وډکوالي نه خان د وډکوالي نه چرواله د پیدایش نه او د درسونه د مناظره د جهادونه د نور درس او تدریس ته پریدا صرف د لیکلو باندې تقسیم کلیکل په هر شپه کې د سلويخ پانی لیکلي هر شپه کې سلويخ پانی در شا پوس کې در ژوند برکات دي در دین پوج باندې د دینداري پوج باندې او دومره عظیم امام چې خپل ټیم به نه ضایع کاوه وخت به نه ضایع کاوه تاسو ما ویلی دا قول عام ذکر کړو تاسو حافظ ابن القیم رحمه الله فرمای و شیخ الاسلام به کله قضا حاجت لته باترومونو خوا ټیم کې سنو کنه نسی جوور زه ته به کم دیتا ما ته به ویل چې ته پوچت زه ودرېګا او قران په زور ویوا ځکه چې قضا حاجت ته کینم نو
نو ذکر کول نه شم قران لوستل نه شم زما ټیم ضایع کیږي ته په اوچت ځای ودرېږه نو قران په زور ویوه نو زه به خو اورم کنه نو ټیم به ضایع کیږي دا په عمر کې برکات څه پوجو دا د نیکي پوجو باندې دیندار سره وم سبب دا وم نتیجه د ګناونو هغه د محرومیت الرزق سره رزق نه محروم کی د ګناه پوجو باندې سره د رزق نه محروم کی یو یاد ترې ګوره امتحانات جدا شری کله کله نیکان خلک د رزق نه محرومي هغه امتحاني لیکن یو مسلسل سره د رزق نه محروم کی در ګناه پوجو باندې عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبه یو سړی د رزق نه په دیوجه محروم کیږي چې یو ګناه کړي وی ګناه پوجا باندې د رزق نه محروم کیږي رزق خو ډېر لري خبره ده سلف علماء ویل د ګناه پوجا باندې زمونږ اهل زمونږ کور والا زمونږ سورلی هغه زمونږ په قابو کې ناراضي وي هغه زمونږ نه بے قابو کی خزم بد اخلاق کیږي و چې کله مونږ ګناه وکوي سورلی په قابو کې ناراضي در ګناه پوجا باندې نو په دې وجه انسان د رزق نه محروم کیږي نهم نمبر انسان په مشکلات کې ډېر واقع کیږي کله چې سړی ګناہوں کې ډېر واقع کیږي نو مشکلات متسیوا کیږي ما اصابک من مصیبت فمن نفسک کم مصیبت چې تا ته رسیږي کم تکلیف چې تا ته رسیږي د ستاسو نفس ته وجه نه رسیږي نو که یو سړی غواړي چې زما مشکلات دې حل شي د ګناه پرېږدي ګناه ته پرېږده ته بیا خپل حال ویني چې الله به پتا څنګه غیرت کوي بلکې مشکلات دا په هر مسله کې راتلی شي حتی چې په علم کې هم راتلی شي علم کې علم نم سړی د ګناه پوج محروم کیږي یو سړی غواړي چې زما مشکلات دې حل شي د دې ګناه پرې دی او مې يتق الله يجعل له من امره يسرا چا چې ير د الله نه وکړه باندې ګناونه پرې خو الله وي زما کارونه آسان کمستا مشکلات به آسان کم او مې يتق الله يجعل له مخرجا څوک د الله نه ویریږي الله وي زما د مشکلات نه وباسم ويرزق من حيث لا يحتسب دته سي زینب رزق درکم چې ستا به ګمانم نه سب خیالم نه لسم د ګناه نتیجه او د ګناه اثرداري چې نیکی بربادي کی بده سره بعض ګناهونه د سری چې پای باندې نیکی بربادي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څه خلق پیژنم چې په ورځ قیامت باندې براش په ورځ قیامت او دا غي سره باندې کېنی ورسې کامثال جبال تهامه د تهامه د غرونو په شانته د تهامه د غرونو په شانته غټي غټي نه کینې به دې سره انبار ور سره به او تهامه د غټ غرونو الحمدلله موږ ولیدل په خپل باندې د ابحاث ترازی سره او د سګوري سره ټوپې ورځي پیغمبر چې څنګه ویل قشانته دي غټ غټ غرونه د قشانته نه کوي وراوړي قیامت کې دی خوشاله وي خوشاله وي چې رجی ډیر خسته خسته نه کوي دی غرونه ولاړ دي څه بدنه کو خو چې کله الله سره مخامخ شي کنه نو هوا منثورا دوړه به جوړه کی جواب الوزي اس حیثیت زمانو دا حدیث غور حدیث سے تک فکر په وکي منزنا روزي زکاتنا حجنا خیراتنا صدقې ذکر اسکار تسبیحات نوافل دا ټول به کړي شه ځان به خستړې کړي قرآن کریم کے اللہ رب العالمین سے خلق بارک فرمائی کنا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او نبی دی خلق تا چې تاسو ته خبر در نکم چې کوم ډیر تاوان والا خلق دی تاوانی خلق کم خلق دی دا خلق دی چې د دیو سعی د دیو جد جهد د دیو کوشش د ټول برباشي په دنیا کې او دا خیال درج زنی کی کوم دا دی حدیث کې د وضاحت ته پورا وې د تهامه د غرونو په شان ته نه کوي وای او ان شاء الله سم خامخ شي دوړه به جوړه کی حیثیت ویلې خاري به پادش د بسمر خپای چې مهنت او خاري به چرته سین ویوړه صحابه کرام ته پوسو کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دې خلکو موږ ته صفت بیان کا د دې خلکو حال موږ ته بیان کا دا سوق دي نبی صلی الله علیه وسلم هغه تو فرمایل دا ستاسو د پوستکی د ایمان ستاسو د جنس نه وي مسلمانان بزانته وي نیکان خلق بزانته وي یا خذون من الليل کما تاخذون شپې په تهجد هم کوي روجي هم نيسي ولكنهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لیکن دا هغه خلکو شپې به تهجد هم کول نور نه کینه به هم کولې هر قسم نیکی کې دی ویسا غسلې لیکن دا خلکو چې کله بزان له شو د خلکو نه نو د الله حرمتونه د الله حدود به کراس کول محارم حرام شینا د غیر ارتکاب بیا کاو زمارون څومره خلک دی په دې وخت کې دیندار طبقه ځان ته وي خلک د عید مخه شرمېږي د عید سقینه خلک شرمېږي لیکن چې کله ځان لشي کنه بیا د کمی کمی کاته نه کوي د خلکو نه حیا کوي د الله نه حیا نه کوي یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله دیو د خلکو نه حیا کوي لیکن د الله نه حیا نه کوي څومره دیندار طبقه څومره نیکان خلک یا عام خلک منځونه مروجي مارڅ کوي خو د شپې چې کله یوټیوب ته کینی کنه نه به ګنده فلمونه ګوري به او فیسبوک باندې ګنده فلمونه ګوري ګنده خزي دغه تصویران پای باندې ځان سره شیر کوي نور خلکو ته دا ګنده تصویران لګي لکه په حدیث باندې غور کوي چرته د مسجد ته ولې زموږ کته پورته کېږم چې سبا زمانه کې داغه نه دوړه جوړيږي نن ور خبره نه کی بربادو نن دا فکر یو قسم نه کړي دا حیا په چا کې نشته چې سړی په دا ټیم کې خپل الله نویری او حیا وکي چې ما خو خپل الله یې ني سبحان الله زمونږ مونږ ډېر غټ ظالمان یو مونږ د خپل الله سره د خپل پلار غونته معاملې نه کړي مونږ یوټیوب تناسی یا فلم تناسی او بربند فلم لګولې او پلار منځراشي سره بندو سبحان الله خو خپل الله را ته هر سکند ګوري دغه نه مونږ حیا نه کوو دغه نه مونږ حیا ناراضي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم اے انسان په خپل رب باندې څه دوکه کړی ته ما غرك بربك الكريم ساره خوري عزتمن ساتته پاغه ته څه دوکه کړی چې بده دوکه کې پروت دی چې بس کوو حساب کتاب نشته نو دا خلق دی چې کله ودی ځان له شو نو د الله محارم نه هتک بیکاو هي پردې ماته ولي هغه کارونه بیا کول چې کم کارونه الله نه خوخي تقوا خدای ته ویل کی زمارلو تقوا دې ته ویل کی چې هغه ځکه دی الله تعالی نه چې کم ځکه الله خپکیږي امام رازی تفسیر کبیر کې تقوا تعریف دام کړه کنه الله یراک مولاک حيث نهاک چې الله دې تا پاغه ځکه ویني چې کم ځکه تی منه کړي پلانیز کې بتنه پلان حالات کې بتنه دغه تقوا ویل کی زمارلو دا لس اثرات په ذکر کړل د ګناہوں خطرناک اثرات خطرناک حتی چې علم نه علم څومره عظیم شی دی علم دم د ګناه پوجا سره دي محروم کیږي د ګناه پوجا باندې امام شافعی رحمه الله هغه وی ما خپل استاد وکیع بن الجراح مشهور امام دی هغه ته می شکایت وکړ شکوت الى وکیع سوء حفظی هغه اشعار کې وی شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصاني یا فارشدني الى ترك المعاصي فان العلم نور من اله ونور الله لا يطال عاصي ما خپل استاد وکیع بن الجراح ته شکایت وکړ چې سیم سما حافظه خراب ده دماغ میں پورا کار نہ کوي حافظه میں ټیک نه را وای فاوصاني یا فارشدني الى ترك المعاصي ما ته ګناونه پرېدا ګناونه کی فان العلم نور من اله ذکر علم د الله تر طرف نه ورنا ده ونور الله لا يطال عاصي او د الله رڼا ګناګار ته نه ملوي قرآن کریم کې الله فرمایلی کنه ومن يتق الله يجعل له فرقانا چا چې د الله نه یره وکړه ګناونه پرې خو دو الله بدل فرقان ورکی فرقان ډېری معناګانې دي یو معنا مفسرین دا کوي علما يفرق به بين الحق والباطل د څه علم با الله ورکی چې د حق او د باطل منځ کې تمیز راولي در تقوا پوجبانی در ګناه پر خودل پوجبانی لہذا زمانونو راضی چنن عزم وک هر ما سوتن برزان سر محاسبه کو ان شاء الله هر ما سوتن ځان سر محاسبه کو نن می څومره ګناونه کړی چې دا غي توبه او استغفار غواړم
انن می سمره نیکی کړي چې شکر په ادا کوم. دا محاسبه ان شاء الله تعالی کو. الله رب العالمین سوال چې الله رب العالمین مونږ ته د نیکو توفیق راکړي او مونږ ته د ګناه توفیق چرته رانه کی. الله رب العالمین دې موږ د خپل عذابونه او د خپل تکالیف او مصیبتونو موږ له امان راکړي. الله رب العالمین دې زموږ واړه غټ ګناهونه ټول معاف کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.